اجتماعي مشکلات دا زمون په وس کې نه دي. اجتماعي مشکلات د مسلمانان دا به حاکمان برابرۍ. الله دې ول توفیق ورکړي او الله دې ول جرأت ورکړي چې د کافر نه نه یریږي او د الله رضا لپاره کوم اسلامی قوانین دي اجتماعي دینداری د جدا په ملک راشي. لیکن زمونږه انفرادي په دې کې مونږ له پکار دي چې ملګرو هر سړی بزان ته ګوري خپل کور ته وګوري حالات چې مونږ ټیکو بیا به سره د مشکلاتو نه مونږ مطمئنو. زمونږ د زمانه یو مشهور عالم دی ډیر ښه عالم دی دا د حدیث برکت دی چې د عالمانو نومونه د رسول الله سره یادېږي. عالمان نه دي حدثنا فلان قال حدثنا فلان آخر کې دا وایي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا څومره لوی فضیلت دی چې په یو کرخه کې د عالمانو نومونه او سند زی بیا پر رسول الله باندې ودرېږي صلی الله علیه وسلم. شیخ البانی ته چا ویلو چې دنیا کې زموږ حکومت به کله راځي؟ هغه ول زموږ حکومت به کله راځي چې کله د سار په مانځ کې زموږ جماعتونه ډک شو کنه بیا به زموږ حکومت راغلی. سر جمع نه ده چې په دې کې یو ملګری نه ټول راشي. ځکه خو یو خبره چا کړې ده د پیغمبر خبره نه ده خو لکه ته به وایې چې د پیغمبر خبره ده ډېر مشابهت لري د انبیاو د خبرې سره. هغه دا ده چې ای مسلمانانو اقیموا دولة الاسلام على قلوبکم تقم لكم على وجه الارض. چې ای مسلمانانو اسلامی دولت په خپل زړونو قائم کړئ په خپل زړه کې د الله خوف راولئ په خپل زړه کې د الله نه امیدونه پیدا کړئ. هغه کم ایمانی صفات چې د مؤمن د زړه سره تعلق لري دا په زړونو کې راولئ نو د ایمان د لاسه به الله تاسو په ځمکه کې دولتونه درکړي. ځکه الله د حکومت وعده کړې ده خو د سورته نور کې د هغه چا سره کړې ده چې نیکان خلک ځکه د سویلې دي چې ځمکه د الله د خود صالحینو په میراث کې لکه مهدی علیه السلام عیسی علیه السلام. او چې کله موږ ګناهګاران یو په موږ کې سل مشکلات دي اسلامی حکومتونه د الله نعمتونه دي او د الله نعمتونه د الله دوستانو ته به ملاويږي هغه مجرمانو ته نه ملاويږي چې د الله او د رسول خبره نه مني. هغه دا ویلي دي چې کم حکومت ستا په وسه کې ده په کور کې زنانو ته وایي چې ټیک پرده وکوي. دا خو عمران خان سره تعلق نه ساتي دا خو د هر خان سره تعلق ساتي چې کور کې اسلامي حجاب راوړي چې ماما زوی بدننه ناراضي بلا اجازه ته کاکا زوی به ناراضي. دارنګ کورونو کې موږ میراثونه تقسیم کو جدلو چې کم کسان یو خلک د ژوندونه میراث وړي دا خبره ټیک نه ده. د پلار په ګریوان کې لاس واجب مال میراث راکړه زه ژوند نه مان څنګه میراث اخلي. دیو جن مفسرین لیکلي دي چې اے مؤمنانو ساده نشئ چې صبر ژوندې وي خزو زامنو له یو پټیم ورنکي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم چې غریبان خرچه په کوا وګوره بیا به در په در ګرځي به وخت میراث مت تقسیم د ژوندې میراث چا تقسیم کړي د خبره باندې نه پويږي. نو معنا دا د میراثونه به ورکو کورونو کې به ټلویزیون ختم کو تصویرونه به وشلو ټول به تلاوتونه کوو دعاګانې به کوو د خپل رزق باره کې به سوچ وکړو چې دا د کم طرف نه دی. ځکه د مسلمان اوله ذمہواری دا ده چې کوم نونه خپل ته اوچته دا سوچ وکړي چې دا زما رزق د کم طرف نه دی. د ډیرو مشکلاتو وجه دا چې د سړي رزق حرام دی. دیو جن زما مؤمنان ورونو د حرام خور ډیره سخته بدی راغلی ده ټول کور لس کسان دي دا سوچ وکړي چې ګوره ډیر تکلیف به تیرو خپل رزق کې به انقلاب راولو. دیو جن زما محترمو یو حدیث ته تاسو به اوریدلی چې مسلمانانو اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر ورزيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. اے مسلمانانو چې کله د عینه سوداګری شروع کړي عینه دې ته وایي عینه دې ته وایي چې سړي باندې یو شی نه سیا خرڅ کې ګران او بیرته په نقدو ته اخلي ارزان. یو سړي ته دا غاړه مې در باندې خرڅ ک په 10 لکه نسیا بیا براکي او اق سړي ته چې بیرته په 15 لکه په نقدو راکه 15 لکه د لوز در کومه دغه سودخواره دی او دغه تعینه وایي.
او بل دا چې د غواګانو لکې مونږ ولې عجیب خبره ده په اخره زمانہ کې غټه فتنه بشودي پي ځکه خلک په پيو به ګرځي باندې به کوي او د جهاد او د دین غم بنه کوي یو ځای ته وکړوړي بل ځای ته میخه کم ځای کې ماړه ده او بل دا چې ورزيتم بالزرع فزمیدارو خوشاله شي چې بس زمیداری ته کار وي او بلچې دی بوګي او د الله دین د پرخي همغه پټو کې تاوي ګراته نور زمیدار جایز ده خود سه زمیدارا چې سره بالکل د الله دین پریری او بل دا د جهاد هم پر خود جهاد ټیک د جهاد ته مشکلات راغلي دي خپل نظریه برابر ساته چې جهاد ده چې کوم ځای کې صحیح جهاد وزان رسوا چې مشکلات به کې ځان د ساته عقیدم دا ساده جوړه جهاد کچا بدنام کړه دغه پوه شو الله پوه شو جهاد د اسلام د څه عمل دی لکه د اوخ په بدن کې ګوب چې د ګوب ځکه شهادت غو مرتبه چې ملاويږي د جهاد په فضیلت ملاويږي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا کارونه وکړي نو صلی الله علیکم ذللا الله وبتاسو ذلیله کی ذلیله دغه علماء یې سره په څو کارونو ذلیله کیږي یو په دې ګناہوں چې بازارونو کې سودونو سوداګری شروع شي خلک واغانه او پیسې کې الله دین نه کوي او جهادونه نه کوي